یاره خوند دې وکړه کور ودان ښه څه وکړو بس زمونږ څو پیسې شوې ستاسو 1980 1900 نه ما دې چې شته ورکول زه څه دپاره یم یا خدای پاکه خو زه څه دپاره یم څو 1980 1900 خوراک یې ګران دی خو ښه دی هو والا نه ښه دی ښه دی ولې که دا روپۍ ولې وایله شرف ښه دی څنګه ګورې کور نه زنګ نه خبرې ورسره وکړه ځه دغه الو 150 افغانۍ بقایا واخلئ دا 150 افغانۍ الو چی شه سودا ولې دا تیره جمعه مې درته اخیستې وه بس دی که نه څومره سودا ورځ تېره شوې نه سودا دا څنګه سودا ده بابا یا نشته را سره 1 روپۍ م را سره نشته تاسو ته ولاکه ده د چا خبره د بلګیټس تنخوا تاسو ته کمه ده پوره کېږي خو نه درته بس نشته درته وایم نشته 1 روپۍ م را سره نشته بس د نهارې مړه شئ زما یې څه څه خبره وه وروره څه شی شوی وروره سودا کور کې خلاصه ده پرون بله ورځ چې بله ورځ مې ورته راوړې وه دا بیا خلاصه ده نو خو خیر دی کور دی لګېږي پکې سودا ده ورته ویسه نو څومره پیسې له کمه کم پیسې کمه دي دا اوس چې د دلته 1900 افغانۍ ورکړلې دې دپاره در سره پیسې وي او چې هلته یې په کور کې درنه غواړي هغې دپاره نشته در سره ولا چې عجیبه سړی ته مو ولیدې وره دا خو انډیوالان دي که نه یاره په انډیوالانو به خرچه نه کومه په انډیوالانو خرچه وکړه خو خپل وس مطابق چې هلته د کور کې بچي نهري ښځه دې نهري د هغې نه او په انډیوال باندې دومره خرچې کې څه ضرور دی زه خو درته اوسه نه وایم وروره که په دې خاطر ما سره انډیوالي کې او یا پرېږدي خدای دې وبخښم دا اوس یې در سره پرېږدمه زما نه ستا کوروالا درته مهم دي دا نو څه عجب چې هغې ما دپاره شته دی چې ما ته فضول خرچي وکړله ډوډۍ وخوره غوښې وخوره کبابونه وخوره ما دپاره شته او په کوروالا دپاره نشته دی زه مړه بابا تاسو مولا چې عجیبه خلک اصلي اول خلک د کور غم کوي بیا د ساره زه اوس به په قرض ورته راوړم په قرض ورته بیا دپاره داسې پام کوه زه صحیح ده نو زه لاړ وروره خدای په امان الله مرشه خبره ډېره ښه وکړه وروره سوچ پرې وکړه ستاسو تاوان دی نو زموږ تاوان ته مه ګوره که موږ خو یې د مقتدار نه غواړو که تاسو غریب خلکو ته خو موږ نه یې ناست